اتمه برخه. مشري او اړیکې. مشران د ډیرو ښو ژبو خاوندان دي، تل ښې خبرې کوي. د اړیکو جوړول د مشرۍ له مهمو ځانګړنو شمیرل کیږي. له نورو خلکو سره د ښو اړیکو جوړول کولای شي ستاسو د بریا چانس په 100 کې 15 زیات کړي. مشري په دې معنا نه ده چې وخوره، وڅښه او کښېنه. مشري په دې معنا چې له خلکو سره ناسته ولاړه وکړه، د هغوی بریاوې وستایه، ځکه د هغوی بریا ستا بریا ده. هیڅکله نسئ مشر کېدای څو چې له نورو سره اړیکې جوړې نه کړئ. د نورو سره خبرې کول یو مهارت دی چې کولای شئ زده یې کړئ. لومړنی ګام هغه 5 موخې دي چې تاسو د خبرو اترو له لارې پرې پوهېدلی شئ. اول، تاسو تل غواړئ نور مستاینه او درناوی وکړي. مشري د دوستانو پیدا کول نه دي. که د خوښۍ او درناوي وړ واست، خلک نور هم لیواله کیږي. څو تاسو ته غوږ ونیسي او درناوی مو وکړي. دوهم، تاسو تل غواړئ چې نور خلک مو ارزښت او اهمیت درک کړي. دوهمه موخه یا هدف خلکو ته د منطقي دلایلو وړاندې کول دي چې په حقیقت کې تاسو ته غوږ نیونه ده. دریم، تل غواړئ نور خلک در باندې باور وکړي. نن ورځ مشري تر ډیره بریده په باور پورې تړلې ده. تاسو باید له خپل لیدلوري سره سم د نورو باور ترلاسه کړئ. څلورم، تاسو تل غواړئ نور خلک وهڅوئ څو هغوی هم ستاسو سره په چارو یا کارونو کې مرسته وکړي. که چیرې خلک ستاسو مخالفت وکړي، نسئ کولی یو بریالی مشر پاتې شئ. مشران د تحول استازي دي. د دوی لپاره مهم ټکی بدلون او د اغیزمنو اړیکو جوړول دي. پنځم، تاسو غواړئ په اړیکو کې ځانونه تر ډیره اغیز لرونکي ثابت کړئ. مشري یعنې ځواک او اغیز. د دغو دوه عواملو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه لار د اغیزمنو اړیکو جوړول دي. رښتیني اوسئ. مشران خپل پروګرام او لیدلوري په رښتینې توګه بیانوي. کوم سازمان چې له بحران سره مخ شي، کارکوونکي یې ډیر په سختۍ توانیږي چې د ستونزې عوامل پیدا کړي. خو د یو بریالي سازمان کارکوونکي په هره برخه کې فکري درک لري او د هر کار راتلونکی سنجوي. هغوی پوهیږي چې د ضعف او قوت ټکی یې چیرې دی. که غواړئ یو ښه مشر شئ، باید زده کړئ چې څنګه کولی شئ په ښکاره خپله موخه او تګلاره نورو ته بیان کړئ. هغه کسان چې ستاسو مرستې ته اړتیا لري، مرسته ورسره وکړئ، ځکه دوی کولی شي په راتلونکي کې ستاسو لپاره ډیر څه وکړي. نور مه په تمه کیږئ. نن ډیری کارکوونکي نه پوهیږي چې نور ترې څه تمه لري، نو ځکه د خپلو کارونو شکایت کوي. جالبه ده، په یوه کمپنۍ کې ځینو خلکو ته امتیاز ورکول کیږي چې ګواکې هغوی به د کمپنۍ د بریا لپاره مرسته وکړي، په داسې حال کې چې هغوی په خپلو تیرو کارونو هم ډاډمن نه دي. هغه کسان چې نه پوهیږي څه کار وکړي، تل نورو ته په بده سترګه ګوري، بې انګېزې کیږي، په سیاسي عقدو اخته کیږي او نور په ځان کې د دې وړتیا نه ویني چې له کمپنۍ سره به مرسته وکړي. سربیره پر دې، خلک باید پوه شي چې څه کار کولی شي او د کوم کار وړتیا لري. مشرانو ته پکار د خپلو کارکوونکو ته د کار علتونه هم په ګوته کړي. له هر څه مخکې مشران باید ډاډ ترلاسه کړي چې کارکوونکي یې په دې پوهیږي چې ولې کار کوي. موږ هر یو د یوه کاري ځواک په توګه باید ووایو، دغه کار چې زه یې کوم دلیل یې څه دی؟ په جواب کې یوازې دومره ووایاست: ډېر وخت کېږي چې دغه کار ته په تمه وم، اوس غواړم سر ته یې ورسوم. موږ ځکه داسې پوښتنو ته جواب وایو چې په دلایلو پوه سو. غواړو پوه سو چې دا کار به پر موږ او زموږ پر پیرودونکو یا مشتریانو څونه اغېزه وکړي. نیچه لیکي: بشر یوازې هغه وخت کولی شي هر څه وزغمي چې د زغم لپاره یې معقول دلایل وړاندې شي. زه اوس عادت شوی یم، له هیڅ چا نه غواړم چې پرته د دلایلو راته کار وکړي. ما یوه ایډیټر ته خپله مقاله ورکړه. مخکې له دې چې ایډیټر زما مقاله ټایپ کړي، ما خپل دلایل ورته وړاندې کړل. ایډیټر زما مقاله په ډېر دقت او ژمنتیا سره ایډیټ کړه، نو هلته ماته پته ولګېده چې له دلایلو سره چاته دنده سپارل څومره ګټه لري. که په بېغورۍ یو چاته دنده وسپارئ، نو هغه یې هم په ډېرې بېغورۍ سره سرته رسوي. تاسو کولی شئ د دلایلو په ویلو سره د نورو خلکو وړتیاوې راوسپړئ. که ستاسو دلیل ناسم هم وي،
خو ویل یې د هغوی لپاره ډېر ګټور دي. تل په اړیکه کې اوسئ. د سترګو اړیکه کولی شي تاسو له یو بل سره نږدې کړي. که تاسو پوځي قومندانانو او پیاوړو مشرانو ته وګورئ، داسې احساس به وکړئ چې ګواکې هغوی له تاسو سره د جګړې په ډګر کې حضور لري. ډېر کم داسې مشران پیدا کېږي چې هغوی د خپلو میزونو تر شا پټ وي. په حقیقت کې هر څومره چې تاسو په خپل مدیریت کې مخ پر وړاندې ځئ، باید په هماغه کچه وخت له خلکو او خپلو کارکوونکو سره په خبرو اترو تیر کړئ. مدیریت په اصطلاح کې د دفتره وتل، شاوخوا ګرځېدل او له کارکوونکو سره د هغوی د دندو په اړه خبرې اترې کول دي. تل د خپلو کارکوونکو او پیرودونکو سره په اړیکه کې اوسئ، څو هغوی تاسو ته مراجعه وکړي او د رامنځته شویو ستونزو او پیښو په اړه مو خبر کړي. د دې پر ځای چې تاسو په دفتر کې په ساعتونو وخت تېروئ، د خپلو کارکوونکو او پیرودونکو منځ ته راووځئ، ځکه په دې کار سره به تاسو هم هغوی ته انګېزه ورکړئ او هم به د خپلو ستونزو او پرمختګونو خبر شئ. پیاوړي او مخکښ مشران هغه دي چې له خپل کاري دفتره د باندې راووځي، شاوخوا وګرځي، له خپلو کارکوونکو سره په اړیکه کې واوسي او په سلو کې 50 سلنه وخت له خپلو کارکوونکو او پیرودونکو سره تیر کړي. له نورو سره اړیکه د یوې کمپنۍ په بریا کې رغنده رول لوبوي. د دې پر ځای چې مشران تل د خپلو میزونو تر شا کښېني، ښه دا ده چې د خپل وخت یوه برخه د کارکوونکو او پیرودونکو سره تیره کړي. دوی باید له دفترونو راووځي او د پیرودونکو د جذب لپاره هغوی ته هرکلی ووایي. څو کاله وړاندې یوه جاپاني سړي غوښتل په سانټا کلارا کې د کمپیوټري او الکترونیکي مدارونو د یوې مغازې د نیمګړتیا تړانګه یعنې نوارې کاستي ترلاسه کړي. نوموړي له یوې خوا په انګریزي ژبه خبرې نه سوای کولی او د بلې خوا د تړانګې په بیه ورسره جوړ نه سو. کله چې دی له مغازې راووت، ملګری یې خواته کړ او ورته ویې ویل: پوهېږې چې هغه څوک و؟ ده جواب ورکړ: نه یې پېژنم. ملګری یې ورته وویل: هغه کس چې ته په بیه ورسره جوړ نه سوې، هغه اکیو موریټا د سوني کمپنۍ رئیس و. موریټا امریکا ته سفر کړی و چې له خپلو مغازو لیدنه وکړي. ده غوښتل خپل محصولات په خپله وپلوري، څو د پیرودونکو له چلنده خبر سي. تل د پلور یا خرڅولو په لټه کې اوسئ. مشران ښه پلورونکي دي. دوی تل د پلور په لټه کې دي. سره له دې چې مشران په کاري ساحه کې په ساعتونو له نور سره کار او خپلې تجربې شریکوي، ترڅنګ یې د پلور په اړه هم فکر کوي. ټول مشران د پلور وړتیا لري. دوی پوهیږي چې له پیرودونکو سره څه ډول چلند وکړي. مشران کولی شي ښې حل لارې را پیدا کړي. سربیره پر دې، هغوی د دې کار وړتیا لري چې له بېلابېلو لارو خلک را جذب او همغږي کړي. په دې کار سره ټول خلک له دوی سره مرسته کوي او بالاخره خپلو موخو ته رسیږي.